بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو راغلي وو. بیا هم د دې خوراکۍ تر څنګ خوراکۍ مشکل دی راته ووایه. دغه واړه ماشومان راته پاتې دي، دغه سره ډاګر کې پراته وي، د یوې د رقم هم نشته، د یوې روپۍ هم نه، مزدورۍ څوک شته دی. دغه دوه جینکۍ ځي به هغو نه خس راوړي، هغه پاڼې خرڅوي په 100 روپۍ به وجایي. که څوک یې واخلي چې په اخیستی که بیا نه اخلي، بس ناست دي ولا درته. تاسو ته خدای عزت وکړه، تاسو له خدای ډېره درکړه، هر قدم د ایمان په تله کې الله واچوه، ولا خپل بچي د یتیمانو غاښ نه وساته. مننه. ته د کوم ځای یې خورې؟ موږ دا چین دلته څنګه راکړه شولئ؟ دلته دغه راکړه شو چې بس دغسې د غره د پلوه د شان راغله او بانډه کینکور راته ویله چې کډه وباسئ یو څو ورځې دپاره. بس چې کډه م رابار کړل، بیا تاسو چې اوس په دې لار کې را روان یاستئ، خاوند یې رانه وګرځولو، د واړه واړه بچي لار کې راته پاتې شو او موږ بیا ډېر وخت بارو ته ناست وکړو، داسې په تمه باندې چې دا راځي. بیا دغه ویلټیانې ور ولېږلې چې بس هغه موږ په بمو کېنولي دي تذکر پلو ځای. بیا مور راپسې راغله او داسې په غرو یې واړولم، په لار یې نه را پرېښودو، داسې په سړک. یعنې کډه رابار له خپل کلي داسې په کوچېدلو وایي، دغه واړه مه تش راوستلي دي او بس کډه هېڅ شی هم نور نه یې روڼی. دغه څراغونه لږ فول کړه، یعنې په لاره کې درنه خاوند ښکته که او بیرته ته ورته هملته بیرون په تمه ناسته وې چې دا به اوس راځي، اوس به راځي، دا ماشومان به هم په تمه وو چې پلار به هم اوس راځي. اول یې درته راولېږه چې هغه موږ په بم کېنولی. بیا د هغې نه بعد کوم قبر جسد یې چې تاسو ته په لاس ته راغله؟ نه، موږ اوس هم په تمه یو چې که الله مهربانه کړي چېرته روزي، مرګ قبر او ودیریا نشته دی. هماغسې چې نادرکه شو نادرکه شو. دا خوراکۍ میزې هلته په باغونو کې د پاڼې راټولوئ، بیا هغه پاڼې تاسو خرڅوئ؟ یوه دا ده، یوه دغلته بله. خوراکۍ سخته ده پاڼې راټولول؟ هلته خو به سپي مي، خلک به مي، څوک به ورته وایي چې مې ټولوه، مشکلات شته هلته؟ دغلته خوراکۍ راشه لږ دغه ځای کې کښېنه. باران سړک په غاړه ناست دی، په 3-2 بجو راځي، موټر نه ورته ودرېد. دغه باغوانان شنو من کنځل کوم، دا پاڼه تیږونه راوباسو، دونه بوره یې راډکوو، سړک په غاړه صبحي وخته روزو، ما ناست یو ډېر وخته، په موټر راته ودرې راشو، که پیسو راشو که نه راته ودرې بیا ناست یو. یعنې راټولولې یو جنجال، د هغې ځای نه تر دې ځای پورې راوړلې بل جنجال، بیا د هغې پاڼو خرڅول بل جنجال. ته مکتب کې یې خورې؟ څوم صنف کې؟ درېیم صنف کې. یعنې خوراکۍ ستا ټول فامیل مصرف درته دغه خوراکۍ راوباسي؟ نو دغه یې ده چې دا د 14 کلنه نه ده او ګردو کې شګې دي دواړو پلو، او د دې نه چې کشران دي هغه واده ته جوړ دي، دې کې دغه مرض دی، بس چا د مرض راځي. پښې دا لنګې دی کاږه شوي غوندې دي او دومره وس موږ نه لرو چې دې له موږ دوا وکړو. نو سړی به څه شی وایي، خوراکۍ د ژوند ډېرې سختې دي تېرې کړي او لا یې تېری، یعنې په دغه کنډواله کې چې ته ژوند کوې، په دې نه خاوند درنه هغسې هغه دنیا راکړه، دا دنیا خو هسې معاش نشته او نه الله راسره لیکلی. د ارشاد ساحل رول یو څه مرسته ده، دغه به خوراکۍ زه دغې خوراکۍ ته به یې وسپارم، ویې شماره ورته یو دانه. بچې دا 1000 2000 3000 4000 15,000 افغانۍ. دغه خوراکۍ 15,000 افغانۍ دي د ارشاد ساحل. الله نصیب کړه، الله دغه ورور له هم ښه ورځ ورکړه چې دغه ځای کې پروت دی او زموږ بچي خلکو ته وښایي، والله ستاسې هر قدم د ایمان په تله کې واچوئ، الله هم خپل بچي د یتیمۍ غاږ نه وساته، چې دا توره شپه تاسې موږ له راغلی، الله د ستاسې عزت وکړي. خوشحاله اوسئ. خوراکۍ موږ به کوشش کوو چې وخت په وخت راشو او خدای دې وکړي دغسې یو دایمي کومک دغې خوراکۍ ته پیدا شي چې دا د پاڼو ټولولو نه خلاصې شي او د دې سختۍ نه. او اول خو به په دې پیسو دغې ورورک ته سپلی واخلئ، صحیح دی؟ سپلی به پرې خپل پوره کوئ، کالي به پرې خپل پوره کوئ او تشویش مه کوئ. انشاءالله موږ کوشش کوو چې بل دفعه بیا حتما راشو، صحیح دی؟ خوراکۍ خوشحاله اوسئ، خوراکۍ با عزته اوسئ.